دغه عددونه په لاندې محور کې په نښه کړئ. 15 1/3 -1.2 0 -2 1/4 او 4.1. ګورئ دغه 15 چې ده دلته دا یو مثبت عدد دی، نو د 0 څخه یې په ښي خوا کې موږ دا ګورو 1 2 3 4 15 دغه ځای 15 راځي او دا یو مثبت عدد ده، نو دغه ځای 15 دی، دا مو وموندئ. اوس راځو ګورو 1/3 دغه عدد دا هم یو مثبت عدد دی، نو ښي خواته د 0 دا لټوو. ګورو دا صحیح عدد نه لري، نو صحیح عدد یو دی. د 0 نه تر 1 پورې که دا په 3 حصو باندې وویشل سي، د دې یوه حصه دغه حصه دا 1/3 حصه راځي دغه ځای، نو دا 1/3 دغلته ده. همداسې راځو -1.2 دا د 0 نه په چپه خوا کې ده. ګورئ -1 دغه ده دلته دی، 0.2 ورسره یو ځای سوي، یعنې 2 ورسره ګډ سوي دي، نو دغه ځای کېږي -1.2. صحیح ده. راځو ګورو خپله 0 ته 0 دلته دی خپل پر ځای ده، نو 0 خپل پر ځای ده. همداسې راځو -2 صحیح 1/4 ته دغه ځای ته، نو دغه -2 1/4 د 0 چپه خوا کې لټوو. ګورئ اول -2 پیدا کوو دغه ده 1/4 یعنې چې -2 نه تر -3 پورې که په 4 برخو وویشل سي لکه داسې، نو دا یې د 4 برخو یوه برخه ده دغه ځای، نو -2 صحیح 1/4 دغه ځای راځي. او وروستنی عدد چې موږ ته راکړی ده هغه 4.1 ده دغه. زه یو روشن رنګ ونیسم لکه دا 4.1 یو مثبت عدد ده، نو د 0 نه یې په ښي خوا کې لټوو. ګورئ 1 2 3 4 دغلته 4 دی، تاسې ګورئ 0.1 ورسره یو ځای ده، نو دغه ساحه کې 4.1 راځي. بیا هم زه غواړم دا لږ په تیره رنګ باندې ولیکم 4.1 دغه ځای کې راځي.